تاسو کې کچا ګرافیک ډیزاینینګ زده کړئ یا په موجوده وخت کې زده کوي او یا په راتلونکي کې د زده کولو اراده یې نو زه تاسو سره یو داسې خبر شیر کوم چې د اوریدلو سره شاید تاسو ته خوب هم در نشي. دا خبره زه درته د ریسرچ پروف کوم چې موجوده وخت چې کم وخت پورې ته اوس دا زما ویډیو ګوري په زرهاو ګرافیک ډیزاینر ختمیږي لګیا دي او هغوی ته پته هم نشته چې دا ولې او که راتلونکي 2 منټو کې تا دا ویډیو مکمل ونه لیدله نو کیدای شي چې ستا شمار هم په هغه خلکو کې شوی ځکه چې ای آی په 2-3 کلونو کې هغه څه وکړل چې د یو سوچ منلو نه هم بهر ده. یو کلاینټ به چې یو لوګو جوړولی یو ډیزاین به جوړوه نو هغه به ګرافیک ډیزاینر هایر کوه 1500 روپۍ به ورکولې خو په نن وخت کې که تاسو وګورئ چیټ جی پی ټي ګوګل جیمینای ته یو پرومپټ ورکړه چې ستا کم شانې لوګو کم شانې ډیزاین دی ضرورت او په سکندونو کې تا ته هغه لوګو جوړه کړي کیدای شي چې دغه کار ګرافیک ډیزاینر په ګنټې کې په 2 غنټو کې کولای شي خو اوس ای آی تاسو ته همدغه کار په سکندونو کې په منټونو کې کولای شي. نو آیا د دې ټولې قصې دا مطلب شو چې ګرافیک ډیزاینینګ ختم شو ستا هغه 2-3 کاله مهنت چې تا په ګرافیک ډیزاینینګ زده کولو ورکړی هغه ختم شو ستا هغه پیسې چې تا په ګرافیک ډیزاینینګ زده کولو ورکړي هغه ختم شوي دا هغه حقیقت دی چې دې پورې خلک راشي تاسو ته ووایي او مخکې چې کم حقیقت دی هغه تاسو سره نه شیر کوي تاسې وډار کړي ستاسې جابس ختم شو او زه به تاسو ته په نن ویډیو کې هغه حقیقت ښیم چې ډېر کمتره خلک هغه دا نه ښیي که زه تاسو ته ووایم چې د ای آی راتللو سره ګرافیک ډیزاینینګ ختم نشو او نه ختمیږي بلکې د ګرافیک ډیزاینینګ مارکیټ د ګرافیک ډیزاینینګ جابس هغه نور هم ایډوانس شو. زما په دې خبره به ته هله پوه شې چې کله ته ځان په دې پوه کې چې د ای آی سیسټم اخر کار څنګه کوي چې د نن سبا خلک وایي چې د ای آی راتللو سره ګرافیک ډیزاینینګ ختم شو. ته چې په ای آی باندې دا کم ډیزاین کم لوګو ډیزاین کوي هغه په بیک اینډ کې کار څنګه کوي هغې ته دا ورښودلی چا دي خو یو ګرافیک ډیزاینر د ای آی مطلب خو دا دی چې مثال ته یو ماشوم باندې یا یو طوطي باندې اول به څه زده کوي هغې نه بعد به تا ته هغه کار کوي د خپل ځان نه هغه هېڅ هم نشي کولی یو یونیک آیډیا چې کوم یو کریټیویټي د یو ګرافیک ډیزاینر سره چې کم تھینکینګ دی هغه تا ته ای آی کله هم نشي کولی. بله خبره دا چې ای آی د انسان سایکولوجي کله هم نشي معلومولی د انسان چې کم کریټیویټي ده د هغې نه زیات کار کله هم نشي کولی. مثال ته چې ای آی ته یو پرومپټ ورکړي ته یو ډیزاین ور باندې جوړوي هغه تا ته ډیزاین جوړ کړي خو 100% هغه تا ته هغه شانې نشي جوړولی چې څرنګې ستا ریکوایرمنټ سي څرنګې ته غواړې ځکه چې ای آی هر خبر چې تا ته کوي هغه ډاوټ دی هغې کې شک هغه تا ته الریډي هلته لاندې مینشن کړی چې ای آی جیمینای کین میک مسټیک چیټ جی پی ټي کین میک مسټیک یعنی هغه غلطي کولی شي ځکه چې دا شاته چا جوړ کړی دی هغه یو انسان جوړ کړی دا او دا روبوټیک سیسټم د دې نه کله هم غلطي کیدلی شي. نو یوه مین وجه دا هم کیدلی شي چې ګرافیک ډیزاینر سره چې الله تعالی کم کریټیویټي ورکړی کم ذهانت یې ورکړی هغه ای آی کله هم نشي ریپلیس کولی او ها دا لازمي خبره ده چې دا کم د ګرافیک ډیزاینر لږ ډېر وړوکي کارونه شول دا به کلاینټ یا بل چا به اول په ګرافیک ډیزاینر کول هغه اوس په ای آی باندې کوي ځکه چې ای آی موجودګۍ شته ده نو ګرافیک ډیزاینر ته هیڅ ضرورت نشته ده ځکه چې کم لو لیول کارونه دي هغه ته چیټ جی پی ټي کولی شي یا بل ای آی ټول هغه ته کولی شي. نو اټ د اینډ زما سجیشن زما مشوره دا ده چې هغه ګرافیک ډیزاینر به په راتلونکي کې کامیابي چې د ای آی په وجه باندې د ای آی استعمال په وجه نه باندې د خپل ګرافیک ډیزاینر پروډکټیویټي سیوا کی ځکه دا خبره زه بار بار کوم چې ای آی یو کس نشي ریپلیس کولی بلکې هغه کس چې د ای آی استعمال کوي هغه ته ریپلیس کولی شي.